سلامونه او نیکې هیلې. زه یم ستاسو کوربه فیض ظفر او نن زموږ سره یو دوه داسې ځوانان چې پکې سید علي شاه د خوازخیلي اوسېدونکي او محمد رحیم چې مدین اوسېدونکي دواړه غر ختونکي دي او دوی په اول ځل د سوات د یو دنګ غر چې مانکیال پیک یا مانکیال سر ورته وایي او د دې دنګوالی چې دی د سمندر نه هغه 18500 فوټه سیوا دی او دې غر د مخکې هم د امریکې برطانیې کسان د تلو هڅه کړې وه خو څه کسان هلته پاتې شوي په واورو کې او یو ښځه خاوند تللي د هغو باره کې وایي چې ښځه واپس راغلې وه او سړی هلته واورو کې ورک شو. هرکلی درته وایي وایس اف امریکا په دې سټوډیو کې ډېره مهرباني. ما سیدل شه درته وایي چې د مانکیال سر ته د ختو خیر څنګه راغی؟ بس دا خو دا به مونږ د روپوالي نه لیده او دا د هر ځای نه ښکاري دی منګلورې نه هم ښکاري او د ملکڼ نه نو د داسې ډېر ځایونه دي چې د هغې نه به دا ښکارېده نو زمونږ به دا یو خواهش و د روپوالي نه مونږ په دې غرونو او په دې ګرځو نو زمونږ دا یو خواهش و چې مونږ دې ته وختل یکم تاریخ نه موسم صحیح شو نو هغې کې مونږ یکم باندې لاړو یکم سپتمبر او شپږ ورځو کې مونږ د دې ته وختو او واپس راغلو. مغرب در دوی چې غون ته خطو پر د خپل سامانی ترشای ورسېږي ساسو سنمو سامان موږ سره نارمل کمشوز چې نارمل رسۍ او نارمل بیگ او نارمل ټینټ دا موږ سره نارمل کم پروفیشنل سامان چې اصل سره نشته نه کم پروفیشنل ګیر چې دی هغه زموږ سره نو کوم چې دا بیرونی ممالک والا کوپیما استعمالوي هغه زموږ سره نو خو بس زړه خدای پاک راله دا کړی نو په دې وجه موږ کامیاب شوي یو. په لاره کې ستونزې سختې شوې په لاره کې ډېر زیات دغه کله چې د دې شخص ته مخامخ شي مانکیال د دغه نه کمریج و پاس چې دی نو دې ته چې کله سړی اوړي نو دغه د یو ډنډ دی هغې کې پیزار میزار وباسي دا به د هغې نه پورې وځي نو بیا مکمل ګلیشیر دی هغه ګلیشیرو کې ډېرې ژورې ژورې کندې دي لیکې غونته دي او دا یو لیکه په سوونو فوټه ښکته ژورې دي او لکه ډېر خطرناک ځای ده چې پیزار په دغه ورځو کې مونږ چې تللي وو نو تازه واوره پې هم شوې وه 15-16 انچې واوره تازه شوې وه او خو لکه چې کم پیزارو ته هغه چینج غونته کې ګرینډ پانټ دي چې هغه ورسره نه وي نو هغه له تله نه دي په کار. محمد خان دا راته ووایي چې 18500 فوټه چې ډېر دنګوالی دی نو دا چې تاسو کله 12000 14000 15000 خطای دا نور خوشا سیمې را څنګه ښکارېدې؟ موږ چې کله بیا د 18247 سپیډ باندې شپه وکړله سر کړی و نو په هغه ټایم کې شپه وکړه شپه وکړه نو د هغې نه چې کوم ویو ښکارېده نو موږ له ډېر خوند ناکړی ولې چې د هر څه بلکل هوار او هغې ډېر هایټ وه او بل زمونږ خوشحاله هم ډېر ولې چې 18 پورې موږ کدي وغواړه 247 سپیډ کې په دغه نور سیوا شو نو موږ ډېر زیات خوشحاله وو. د هغې نه بعد کم ویو چې د منګوره لکه هر یو ځای ته دیم چې ویدر صفا وي د ویدر مطابق نو هر ځای د هغې نه ډېر ښکلی او په اسانه سره ښکارېده. یا چې کله دا شپه موږ داسې هم نه وکړه چې نه سملاستلي او هېڅ هم نه وکړه په دغه شپه باندې 12 ګنټې موږ ورزش کړی د سهاره پورې نو په هغه ورزش باندې خدای پاک موږ ژوندي پاتې کړي او کومې اوبه چې موږ سره وې نو هغه یقمن شوي وي نو بیا چې دغه څنګه سهار د انور لګېدو په دغه ټایم کې موږ درې واړه چې دی زموږ بدن چې دی وایبریشن کوه د یخ ترڅه نو بیا چې راباندې انور سیره ولګېد هغې سره زموږ له ګزاره مو شوه نو موږ بیا 8:30 بجې به وي چې موږ دا پیک سمیټ کو او د پیک د سمیټ نه خو د هغې دومره ښکلی ویو ښکارېدو که نه چې لکه ورېځې هر څه زموږ نه کته ښکارېدو. سید علي شاه تاسو هغه ځوانان دي چې مانکیال د غر دغه سر تاسو په اول ځل باندې دغې ته وختئ مخکې څه ارادې لرئ چې مخکې کوم ځایونه په سر کوئ؟ خو انشاءالله د پلکسیر اراده ده دا زموږ په سوات کې دي که نه او یو باټن سر دی او میاګل سر دی انشاءالله چې را روان کال زموږ په پلکسیر باندې اراده ده. سید علي شاه خان او مغرب خان د وایس اف امریکا ډیوایډ ټلویزیون له د ټایم ورکولو ډېره مننه. ډېره مننه.